ګرانو عزتمندو کتونکو دا وخت ما سره چې کوم هنرمند ولاړ دی د هېڅ تعارف محتاج نه دی لیکن تاسو ما سره نور فورمونو کې هم لیدلی دي کچکول خان هغوی سره خبر ترې کړو په سلیما کې را سره ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام څه مصروفیت دي جنس سبق خو څه کوې څه نه کوې مصروفیات خو یو ډرامه ده حاجي ښه ښه امجد نوید صاحب ډایرکټر دی شاید فلم نمایندګي حاجي ښه ښه او د هغې شوټینګونه شروع دي حاجي ښه فلمونه څه دغه څه نه فلمونه روان دي مارچ کې به فلمونه شروع کېږي مارچ کې انشاءالله حاجي ښه به د اختر فلمونه مارچ کې به شوټینګونه شروع حاجي ښه او نن سبا اوس په شوګان را روان دي شوګان په حواله باندې څه پیغام ورکول غواړي بس شوګانې خو خلک وکتې ښې خوښې کې تاسو وکتې حاجي حاجي ښه بس دا بعضې وخت یو ټرینډ شروع شي موږ ته پته وه چې حالات اوس پته نه لري او جی بهرحال بس یو موقع به میلاوېده پرمیشن هم میلاوېدو مطلب دا راشي حاجي ښه بس موږ یې دې موقع نه فایده حاجي ښه ډېر خلک داسې چې تنقیدونه در باندې کوي واړه واړه کلیپ راغونډوي او په هغه سکرین باندې ورته تنقید روباسي هغه خلکو څه پیغام ورکول غواړي بس هغه خلکو له دا پیغام دی چې هغوی په خپل ځای کې لګیا دي حاجي ښه مونږ چې کوم زمونږ مطلب آرټسټان مونږ هغوی ته سوار کړي مونږ هغوی ته وویل چې دا څه کوو داسې نه ده پکار دا خو ده هغه د دې غلطي وه چونکې مونږ کوشش وکړو چې هغه مطلب دا دی دې ونې شي لکه چې دا کوم حرکتونه دې کړي دي په ویډیو او جی چې که چا ریکارډ کړي یا چا تنقید کړی نو مونږ منو ټیک ده جی اخر کې څه پیغام ورکول غواړي خپل کتونکو ته جی پیغام دا دی چې بس په خپلو دواګانو کې دې بیان ساتي حاجي ښه چې هر چاته یې خوشحاله او آباد واوسي جی بالکل دا کچکول خان دې سره موږ خبر ته وکړو ګپ شپ مو سره ولګو څه چې مصروفیت وي تاسو سره شیر کړل هم دې سره زموږ پروګرام سره ته رسي د الله په امان